د اطلاعات او کلتور وزارت د دفتر رئیس احسان الله حسان د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست لپاره نوی رئیس معرفي او په رسمي ډول خپل دنده پیل کړه. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د وزارت مسؤلینو او د یاد ولایت شمېر چارواکو ګډون کړی وو. د خوست ولایت مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د خوست ولایتي مسؤلین د امیر د اطاعت لپاره هر وخت چمتو دي. نوموړي همداراز مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې دندو ته په ښه ډول متوجه واوسیږي، خپل چارې د الله تعالی عبادت وګڼي. مسؤلیت د سړی په شوري نه، مسؤلیت تشریف نه ده بلکې تکلیف ده. د مسؤلیت خپله د مسؤول ماده دا خپله موږ ته درښیي چې کله ته مسؤول شوې همدغه د مسؤول ماده دا ایتوی پوره کفی دو چې ته به ورکوکي. لله الحمد یمون ټول ملګري اکثریت علماء کرام دي. په مسؤلیت کې د ملګرو څېړنې کړي دي، مسؤلیت کې مطالعې کړي دي د ملګرو. د مسؤلیت آخري عاقبت او انجام هغه ټولو ملګرو ته معلوم ده. د خوست ولایت اطلاعات او کلتور ریاست پخوانی رئیس هم دغه بدلون وستایه او ویل چې دا به د ریاست د لا پرمختګ سبب وګرځيږي. اسلامي امارت کړنې دا چې مونږ د دوی په ماتحتو کې راځو، مونږ هر امر ته لبیک وایو. نو که هغه مونږ په کور باندې کینوي هم په کور به کینو. د اسلامي امارت په صف کې په دې باندې څه نقصان هم نه راځي او د موږ زړونو ته په دې یوه ذره دوک هم نه رسېږي. نوی معرفي شوی رئیس مولوي محمد صابر صابري په خپلو خبرو کې د پخواني رئیس د کړنو ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې د خپل مسؤلیت پر مهال به د خلکو ته ښه اغېزمن خدمات وړاندې کړي. زه په دغه بار له مشرانو مننه نه کوم چې ماته مسؤلیت راکړی، ځکه ماته یې بار په اوږو راایښی. مننه په دې خاطر ته کوم چې زه د دومره درون بار او د دومره درون مسؤلیت وړ او مناسب بللی یم او خفه هم دغه ټکي ته یم چې په موږ باندې دومره لوی باور او دومره لوی اعتماد شوی، د خلکو زښتې زیاتې تمې او امیدونه راته دي. نو خفه دې ته یو چې مونږ به دا دومره درون بار او بوج پورته کړی سو او که نه. د یادونې وړ ده چې مولوي محمد صابر صابري د دغه ولایت په بېلابېلو ادارو کې په صداقت او رښتینولۍ دنده ترسره کړې ده.